السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست کینګ اف پښتو چینل ته. دوستانو نن به په دې باندې خبرې کوو چې څنګه وکولای شو خپل سکرین ریکارډ کړو، یعنې چې PSR یا سټیپ ریکارډر په نامه باندې یو ټول ده په وینډوز کې، چې د دې په مرسته سره مثال ستاسو یو ملګری د هغه یو مشکل لري په وینډوز کې، تاسو د هغه مشکل حل ستاسو سره شته ده. نو څنګه کولی شئ چې دغه مشکل هغه ته ورحل کړئ، یعنې د سټیپ ریکارډر یا د PSR ټول په مرسته سره کولی شئ موږ هغه کوم سټیپ چې په خپل کمپیوټر کې فالو کوو هغه موږ ته ریکارډ کوي، سټیپ بای سټیپ هغه موږ ته ریکارډ کوي او یو فایل ترېنه راته جوړوي. بیا وروسته هغه موږ په اسانۍ سره خپل د ملګري سره شریکولی شو، او یا هم که چېرې تاسو یو څه غواړئ چې ریکارډ یې کړئ، هغه سټیپ بای سټیپ چې تاسو کوم عمل سرته رسوئ هغه تاسو ته ریکارډ کوي د سکرین شاټ په ډول باندې. نو راځو نن په دې باندې خبرې کوو دوستانو. مخکې له مخکې دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ د نورو اپډیټ د نورو ویډیوز لپاره. راځو وینډوز آر به کلیک کړو یا به رن خلاص کړو. راځم وینډوز آر کلیک کوم، کله چې مې دا خلاص کړي دلته لیکم PSR، کله چې مې دا کلیک ولیکئ انټر پریس کوم، کله چې مې انټر پریس کړي نو راځم سټارټ ریکارډینګ، ریکارډ سټارټ کوم. ریکارډ چې مې کله سټارټ کړي دا مینیمایز کوم. راځم اوس مثال زه دلته راځم یو لینګویج اډ کوم خپل کمپیوټر ته، یوه ژبه اډ کوم. راځم دلته کنټرول پینل ته، مثال کنټرول پینل ته راغلم، د هغه څخه وروسته راځم دلته مثال زه پاور اپشن ته راځم. مثال دا یو څو سټیپه ما زه ولاړم مخکې، اوس راځم ګورم. کله چې مې ریکارډینګ سټاپ کړم دوستانو ما ته به دغه فایل راکړي. لومړی سټیپ دا و چې زه راغلم سټارټ مینو ته، دا مې کلیک کړئ. د هغه نه وروسته راغلم دلته سټارټ مینو کې، بیا راغلم کنټرول پینل ته پاور اپشن ته، او د هغه څخه وروسته راغلم پاور اپشن کې مې دا اپشن کلیک کړئ، یعنې سټیپ بای سټیپ سره هغه ریکارډینګ موږ ته کوي. نو اوس دا څنګه کولی شو د خپلو دوستانو سره شیر کړو، یعنې سټیپ بای سټیپ چې موږ کوم عمل سرته رسولی هغه موږ ته راکوي. راځم دا سیو کوم، راځم دلته په ډیسکټاپ باندې سیو کوم په نامه باندې، دا زیپ فایل کې دوستانو. راځم دا سیو کوم، ډیسکټاپ باندې مې سیو کړ. اوس مې کله دا سیو کړ راځم دوستانو دا بیرته زه انزیپ کوم، اوس یې بیرته زه ایکسټراکټ کوم همدلته په ډیسکټاپ باندې، دا مې ایکسټراکټ کړ دوستانو. راځم اوس دا زه خلاصوم، په یو بروزر کې به تاسو خلاص کړئ دوستانو. راځم انټرنیټ ایکسپلورر کې خلاصوم. نو دا هم دوستانو هغه کوم سټیپ چې قدم په قدم چې تاسو مخکې تللی یاست هغه ټول تاسو ته ریکارډ کړئ. نو دوستانو که مو ویډیو خوښه شوې چینل در سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. له توجه نه مو مننه.